پاکستانی طالبانو د سوریې التحریر الشام ډلې ته د بریا مبارکي وویله او زیاته کړه چې په دې هیله چې ډېر ژر به د پاکستان مظلومو مسلمانانو دردونه هم ختم شي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. تحریک طالبان پاکستان د یوې اعلامیې په خپرولو سره په سوریه کې اسلام پالې ډلې التحریر الشام ډلې ته واک ته د رسېدو له امله مبارکي ورکړه. ټي ټي پي په د اعلامیه کې هیله ښودلې چې ډېر ژر به د پاکستان مظلومو مسلمانانو دردونه هم ختم شي. تحریک طالبان پاکستان نن یکشنبه د لیندۍ 18 په یوه اعلامیه کې په سوریه کې د اسلام پالې ډلې واک ته د رسېدو له امله خوښي ښودلې. په دغه اعلامیه کې راغلی د شام فتح د هغو نه هېرېدونکو قربانیو او صبر پایله ده چې د شام مظلوم مسلمانان ورته د تیرو 80 کالونو په اوږدو کې منتظر ول. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په دغه اعلامیه کې لیکلي چې له هیئت تحریر الشام او نورو جهادي ډلو څخه دا هیله لرو چې د عفو او زغم چلند غوره کړي. تحریک طالبان پاکستان د سوریې الشام ډلې ته په خطاب کې لیکلی چې ستاسې قربانۍ او هڅې زموږ د دعاګانو برخه به چې تاسې ته د دې توان درکړي چې خپلې فیصلې د عدل، انصاف او اسلامي لارښوونو په رڼا کې ترسره کړئ. په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې داسې ورځ به راځي چې د پاکستان ظالم حکومت به هم له منځه ځي او د ټي ټي پي اسلامي ډله به ورباندې حاکمیت لري. د بشار الاسد د حکومت او وسلوالو مخالفینو نن یکشنبه سهار اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسد کورنۍ رژیم پرځولی دی. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي دغه اعلامیه داسې مهال خپریږي چې د تحریر شام پالیکو کې د پاکستانی او منځنۍ اسیا هیوادونو د جنګیالیو حضور هم تر سترګو کیږي.